زیلو او هغه خونه چې یو انسان ته یې وده ورکوله. ځینې لویې پوښتنې ممکن ځواب ونه لري او دا هم کوم عیب نه دی. زیلو یو آرام طبیعته ماشوم و په داسې ښار کې چې هر څه پکې له شور او ګڼې ګوڼې ډک و. د هغه ښوونځي د یوه مکعب بڼه درلوده، میزونه یې روکونه نه درلودل او د ده په لاس یو ساعت و چې هر 45 دقیقې وروسته به یې غږ کوو. خو یوه ورځ دغه ساعت یوه تېروتنه وکړه او دا پیغام یې ورکړ: 43مې بي خونې ته لاړ شه. خو داسې هیڅ خونه موجوده نه وه او البته زیلو پرېکړه وکړه چې ولټوي. شاته د یوه پخواني پوسټر تر شا چې پکې یو روبوټ په ریاضي کار کاوه یوه دروازه وه، خو لاستی یې نه درلود. کله چې زیلو پرې لاس کېښود، دروازه ورو ورو د نفس ایستلو په شان پرانیستل شوه. دننه هیڅ نه و، یوازې یو سپین روبوټ و. زیلو دننه لاړ، دروازه بنده شوه او هیڅ نه و، خو یو څه وده کوله. نه نباتات و نه ماشین و، بلکې یو انسان، حجره پر حجره، غړی پر غړی، ویښته، سترګې، زړه، تنفس او بالاخره یو د زیلو کاپي. کاپي سترګې پرانیستې، نه یې خبرې کولې نه یې سترګې رپولې، یوازې د زیلو تر شا روان شو. بیرته ښوونځي ته ننوتل، خو د هیڅ چا پام نه و چې اوس 2 زیلوګان روان دي، یو زیلو او یو د زیلو کاپي. خو یوازې زیلو پوهېده چې دا کاپي کله کله تر ده مخکې خوځېږي. زیلو هڅه وکړه وپوښتي، هڅه یې وکړه چې بیرته هغه خونه ومومي، خو دروازه ترې ورکه شوه. کاپي هیڅ ونه ویل، نه یې خوب کوو نه یې عمر زیاتېده، بس همدا یو شان روان و. او ورو ورو زیلو د پوښتنو څخه لاس واخیست او ده زده کړه چې له خپل عکس سره باید هر څوک ژوند وکړي، لکه یو انعکاس چې شاید یو وخت به داسې پوښتنو ته ځواب درکړي چې تر اوسه یې نه وي درکړی. سلام پر ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. د زیلو کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ آیا تاسو هم داسې خپلې کاپي ته متوجه شوي چې تاسو سره روان وي؟ هغه ستاسو سیوری یا ستاسو عکس وي؟ آیا تاسو هم غواړئ چې د زیلو په شان پوښتنه ترې وکړئ، خو هغه به تاسو ته ځواب نه درکوي؟ نو تاسو هم منتظر اوسئ چې یو وخت به داسې راشي چې ستاسو ټولو پوښتنو ته به ځواب درکړی شي. د دې کیسې نه مو خدای دې وکړي چې سبق او خوند اخیستی وي. د نورو لا په زړه پورې کیسو لپاره زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره همدومره ده، بیا لپاره به د یوې خوږې کیسې سره ستاسو په خدمت کې یم. د اوس لپاره ښه شپه او خواږه